په 15 کالو کې چې لرو برو افغانانو سره څه وشول نړیوال ور باندې خبر دی او ټول پنجاب ور باندې خبر دی خو د بده مرغه چې پښتانه ور باندې خبر نه دي دا ځکه چې میډیا خپرونې رادیو تلویزیون اخبار دا هر څه د دښمن په لاس کې وو اول به میډیا راوغوښته او بیا به د پښتنو ملا سپین ږیری مشر ملک زلمی راټول کړل په لاس کې به یې وسلې ورکړلې او وبه ایشتل او بیا به وویل چې دا ته دهشتګرد و خو نن هغه ورځې نه دي تېرې شوې نن موږ خپله میډیا لرو فیسبوک ټویټر ټیک ټاک یوټیوب هره وژنه د دښمن هر مکر د دښمن هر فرید چې په هر ځای کې په نظر درځي باید هغه تاسې خپور کړئ خپل ولس ته یې وښئ او د نړیوالو تر غوږو یې ور ورسوئ تر څو په دوی باندې نړۍ خبره شي د ځوانانو نه هیله ده چې په خپل پلار نیکه او تره زوی ماماګانو عزیز ولس کام او په خپلې خاورې باندې ننګ وکړي د دې خاورې او د دې ولس د ساتلو دپاره خدای پاک د اسمان نه څوک نه راغورځوي همدغه موږ او تاسې بچیو او په موږ او تاسو باندې داسې فرض ده لکه مونځ چې فرض دی چې موږ او تاسې په دې باندې ننګ وکړو د خویندو میندو د ناموس ساتنه وکړو د دې خاورې ساتنه وکړو او د دې نه پردي ورک کړو او دا کار به په یووالي باندې کیږي موږ او تاسې څومره چې دي د مولا نه واخله تر سندرغاړي پورې دا ټول به یو کیږو د کارګر نه واخله د تجار نه واخله تر بیکاره پورې ټول به لاسونه یو کوو د خپل ولس او د خپلې خاورې د ساتنې دپاره او دشمن به انشاءالله ځپو بیا یې تاسې ګورئ بیا به ښه ژوند ولرئ سوکاله خوشحالي امن به ولرئ او په ژوند باندې به پوه شئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته